په کابل کې د ترکیې جمهوریت د سفارت سرپرست ښاغلی سعدین ایلدز د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب سره ولیدل چې په دغه لیدنه کې د سیمه ییزو تحولاتو او د چین ورمچي ښار کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه خبرې وسوې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مثبتې وبللې او په دې برخه کې د ترکیې ورور هیواد د منځګړیتوب پخوانۍ هڅې ارزښتناکه وبللې. مولوي امیر خان متقي صاحب پاکستاني لوري سره د وروستیو مذاکراتو په اړه وویل تر دې دمه مثبتې خبرې شوې دي او هیله یې څرګنده کړه چې جزئي تخنیکي مسایل د مذاکراتو د پرمختګ بهیر له خنډ سره مخ نه کړي. دغه راز دغه ناسته کې د ترکیې جمهوریت سفیر څرګنده کړه چې هیواد ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې ځانګړی اهمیت لري او په دې برخه کې به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.